ډیر خلک فکر کوي چې که کله هم اټومي بم چاودنه وکړي نو له یوې ډیرې قیمتي یعنې میلیون ډالري ځمکې لاندې پناه ځای پرته ژوندي پاتې کېدل ناممکن دي، خو حقیقت بل ډول دی. تاریخ، ساینس او د ژغورنې متخصصین ټول په یوه مهمه خبره ټینګار کوي: حتی له ژور پټنځای پرته هم ژوندي پاتې کېدلی شي. نن ورځ زموږ موضوع دا ده: څنګه له ژورې تلخونې پرته د اټومي جګړې څخه ځان وژغورو. که ته غواړې نور علمي د ژغورنې لارښودنې او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې یوه ورځ ستاسو ژوند وژغوري، نو حتما خان میډیا چینل درسره سبسکرایب کړئ او چمتو پاتې شئ. راځئ یو لنډ پلان وګورو. موږ به دا وڅېړو چې د چاودنې نه مخکې څه وکړو، د چاودنې پر مهال څه وکړو، او تر ټولو مهم وروسته په هغو حساسو ساعتونو، ورځو او اونیو کې څه وکړو. همدارنګه به د تاریخ درسونه وګورو او عملي ګامونه به درته وښایو چې هر څوک یې هر ځای عملي کولی شي. دا ویډیو د دې لپاره نه ده چې تاسو وویروو، دا د دې لپاره دی چې ته هغه معلومات ولري چې ډیری خلک یې نه لري. که کله ستاسو په ښار کې د خطر زنګونه وغږیږي او په موبایل د خبردارۍ ښکاره شي، ته به وخت ونه لري چې ګوګل کې څه وکړې. ته باید مخکې له مخکې پوه شې او همدا موږ درته وایو. د بیلګې په توګه کله چې په 1945 کال کې په هیروشیما او ناګاساکي اټومي بمونه وغورځول شول، لسګونه زره خلک ژوندي پاتې شول. حتی هغه کسان چې د چاودنې مرکز ته ډیر نږدې وو، ډیرو یې وروسته اوږد ژوند وکړ. دا یوازې بخت نه و، بلکې دا هم مهمه وه چې دوی چیرته وو، څومره ژر یې غبرګون وښود او په لومړیو شیبو کې څه ډول ساتنه درلوده. نو لنډه خبره دا ده: ته ژورې تلخونې ته اړتیا نه لرې، ته اړتیا لرې پوهاوي، چمتووالي او چټک عمل ته. اوس راځو دې ته چې اټومي وسله څه کوي. د فلمونو برعکس داسې نه ده چې ټوله نړۍ سمدستي په خاورو بدله شي. هو، اټومي چاودنه ډیره خطرناکه ده، خو اغیزې د ځای، د وسلې د اندازې او د انسان په غبرګون پورې تړاو لري. اصلي درې خطرونه دا دي: د چاودنې څپه، حرارتي وړانګې، راډیو اکټیو دوړې. لومړی د چاودنې څپه، یو ډیر قوي فشار لرونکی هوایي موج چې ودانۍ نړوي، موټرونه اړوي او شیان په مرګوني سرعت غورځوي، خو هر څومره چې له مرکز نه لرې شي اغیزه یې کمیږي. ډیر خلک چې څو کیلومتره لرې وي ژوندي پاتې کیږي، په ځانګړي ډول که دننه وي. دویم، حرارتي وړانګې، شدیده تودوخه چې سوځېدنې او اورونه رامنځته کوي. هیڅکله مستقیم رڼا ته مه ګوره، سترګې ړندې کولی شي، خو حتی ساده خنډونه لکه دیوال یا ودانۍ کولی شي تا خوندي وساتي. دریم، راډیو اکټیو دوړې. دا تر ټولو اوږدمهاله خطر دی. دوړې چې د چاودنې له امله هوا ته پورته کیږي او بیا په ځمکه راکوزیږي. دا خطرناکې وړانګې لري او د لسګونو یا سلګونو کیلومتره پورې خپرېدای شي. خو ښه خبر دا دی: وړانګې وخت سره ژر کمیږي. د 2/10 قاعده وایي له 7 ساعتونو وروسته وړانګې 10 سلنو ته راټیټېږي، له 48 ساعتونو وروسته ډېرې کمیږي. ته دریو شیانو ته اړتیا لري: اکمالات، فنا او ذهني چمتوالی. اوبه، هر کس ته ورځ کې 1 ګیلن تقریبا 4 لیتره د لږ تر لږه 2 اونیو لپاره وچ او ژر نه خرابېدونکي خواړه باید له ځان سره ولرئ. ضد عفوني مواد، د سوځېدو کریم او اړین درمل. که چیرته تاسو ژور تلځای ونه لرئ، کولی شئ د کور منځنۍ خونه له کړکیو څخه لرې او د درنو دیوالونو تر شا حتی کولی شئ خپل ځانونه خوندي وساتئ. کتابونه، اوبه یا فرنیچر د دیوالونو مخې ته کیږدئ. دا ټول د وړانګو مخه نیسي. د چاودنې پر مهال که بهر یاست، څه به کوئ؟ سمدستي پر ځمکه وغورځېږئ، سر پټ کړئ، د څپې تر تېرېدو انتظار وکړئ، بیا فنا ځای ومومئ. که دننه یاست، له کړکیو لرې شئ، د کور منځ ته لاړ شئ. لومړي 48 ساعتونه تر ټولو مهم وخت دی. هیڅکله بهر ته مه وځئ. دروازې او کړکۍ بندې کړئ، هوا بنده کړئ، اوبه او خواړه په احتیاط وکاروئ. دا وخت تر ټولو خطرناک دی. کله چې د راډیو اکټیو د وړانګو خطر او همدارنګه دوړې کمې شوي، ورو ورو بهر ته تلل پیل کړئ. پاکې اوبه پیدا کړئ، بسته شوي خواړه وخورئ، له نورو خلکو سره همکاري وکړئ، حفظ الصحه مراعات کړئ. هر څوک نه مري، وړانګې تلپاتې نه وي. ژورې تلخونې یوازینۍ حل لارې نه دي. انسانان بیا هم ژوند ته ستنېږي. ژوندي پاتې کېدل یوازې بخت نه دی، دا پوهه، چمتوالی او آرام ذهن ته اړتیا لري. کله چې رڼا وویني، سمدستي ځان وساته، فنا ومومه، صبر وکړه، ویره مه کوه. معلومات تر ټولو قوي وسیله ده. همدا معلومات په یاد در سره ولرئ او د نورو علمي او معلوماتي ویډیوګانو د
کتلو او څارلو په موخه خان میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. له ټولو قدرمنو لیدونکو څخه ډیره مننه چې زموږ علمي او معلوماتي خپرونې څاري.